سلیمانه هغه ګوټ ته ځای مې دله برابر کړی دی او د اخرې پورې به کېنئ 3-4 پینډو کې به پاسئ نه صحیح ده ځای مې دله ورق وصیت ته کړی دی خپل یار نن په وریجو باندې مشر دی نن به مړوم او ګوتو کې م دله اچوم چې د ځان سره یې پورته ویسئ صحیح ده بس ما ګوټ ته مې ځای زه به درته ځای ښیم هلته به کېنئ صحیح ده الله هم خوشحاله که دا کومو کسانو چې روټۍ نه ده خوړلې دوی راځي جي الله هم خوشحاله که راځئ روټۍ له راشه راځئ مېلمانه ټول راپاس الله هم خوشحاله راځئ بیا د نه ځای ګیرېږي راپاسه ما پسې راځئ 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 ځای د نه بیا ګیرېږي خورئ بل یار ولاړ دی نن د دیګمارانو نه بدله نن داسې دوړې پاسوم دوړې خورئ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو پاسئ مه پاسئ مه وریجې درته لږې شانداره چومه نورې پاسئ مه اواز کوئ صحیح ده دا چولو وریجې چې څومره لږې اواز کوئ د خدای تعالی نیکبخته چې زی او ټرته او خوشکه وریجې راوړې لکه دا چولو هغه غوښه خو م راوړه که نه یاره په خوشکه وریجې خو دې را لړس ښه کړو پاسئ مه زه دله کوشش کوم دا دی راځم هغه شیخ ډېر بنیاته کېنولې خو زه دله کوشش کوم پاسئ مخه راوړم دله سلیمانه هغه شیخ ډېر زیات بنیاته دی اورې ډېر کوشش مې وکړو خو نور پکې په لاس باندې څه رانلله او دا مې هم دله ترې راواغست خو دې شته دی چې ورخ وایي مخ واورې او دا مې بس په دې باندې کار روان کړئ مړه خو دا چولې وریجې وایي چې د تیګر مې کم او ډېر بنیاته دی ظالم یې دا سپېږمې داسې دې تندي ته خېجولي دي داسې بد نیت را اچولی دی مړه بس پاسئ مه ورږه دا وریجې درته بیا ګرموم ګرمې دلې راوړم بچې دا ونیسوې مور ته دې ووایې د تاخ نه هغه غټ ډیګچې راکوس که صحیح ده او هغې ته یې واچوه او شاپر ته سکښت یې په دړک ځه او په دړک راځه واپس شاپر راوړه ښه ډېر زه شا به نور یم دلې اچوم هغه غټ ډیچکې د تاخ نه راکوس که مور ته دې ووایې شا بله زر راځه لکه ښه شابه دا څه دي وروره یاره امیر صاحب ته خدمت ته ودرولې چې ته راته ده ووایه امیر صاحب در اصل کې دا هغه خشکه وریجې دي هغه لاندې هغه توی شوې وې که نه نو چرګې مې ساتلي دي نو ډاکټر صاحب راته وی چې دا چرګو له ورکه نو په انډو باندې به زر چرګو چاولې د خدای بنده دا خو په 1400 روپۍ باندې من دی مړه دا د چرګو د خوراک وریجې دي د هغه لاندې ځمکې نه ته خدمت ته ودرولې چې ته ماته ده ووایې ته خو بېګا چې موږ مشوره وکړه ته خو په خدمت کې نه وې در اصل کې داسې چل نه و که نه په دې لاره تېرېدم دا خدمت والا کسان کم و نو ما وې راشه خو د حساب ډوډۍ ده نه که نه ورګه امیر صاحب نه امیر صاحب که خفه کېږي نه هغه کسانو ته څه دا چاولې لږې ور واچوه ګرمې کوه ته ښه